السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې وروڼو سایډ باندې به تاسو ته دغه دوه تصویران ښکاري دا د عمران دیوانه دي نن سبا عمران دیوانه چې دی هغه په کوم حال کې دی دغه ویډیو در سره شیر کوم ډېرو وروڼو راته په واتساپ کې رالیږلي دي په انباکس کې رالیږلي دي نو وروڼو ویډیو را سره اخره پورې وګورئ دغه د عمران دیوانه دغه ټول حقیقت در سره شیر کوم وروڼو عمران دیوانه د دې نه څه وخت مخکې په څه حال کې و راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ وروڼو تاسو دغه ویډیو وکتله دا عمران دیوانه چې دی دته به خلکو نشي ویل د به نشې کولې او بیا د دغه ځای نه دغه کاشف علي او زیشان چې دی دی راوچت کو او دغه اخلاص فاونډیشن والو ته یې حواله کړو اجاز خان ته اجاز خان د ده خدمت وکړو دی دپاره یې کوشش وکړو دته صحت راغی اوس نن سبا چې دی د هر ملک ته ولیږو د مزدورۍ دپاره مکمل سیټ دی او بهر ملک ته یې لېږل د مزدورۍ دپاره راځئ دغه ویډیو را سره هم وګورئ وروڼو تاسو دغه ویډیو وکتله په هغې وخت کې په کاشف علي او په زیشان باندې ډېر غټ تنقید شروع په دغې اخلاص فاونډیشن والا باندې هم پکې داسې تنقید شروع خلکو سوشل ورکر بدلل او هلته به ترېنه کوېسچنې کولې چې یاره دا تاسو راوچت کړو د څه دپاره دا بل چا ول نه اوچته او نور نشیان یا نور شاعران دغسې کم دي تاسو هغه ول نه راوچتوئ نو وروڼو کله هم زما خپل ځاني کوشش دی او خوښه مې هم دا خبره ده چې یاره د منځ د حقیقت نه یو سړی نه خبر نو چا باندې تنقید کول نه دي پکار ځکه چې حقیقت معلوم شي او د هغې نه پس په یو انسان باندې تنقید وشي نو هغه ټیک وي خو چې یو انسان خدمت کوي او هغه باندې تنقید وشي نو والله د هغه حوصله چې دی هغه غورځېږي او دغه اجاز خان چې دی دته خو په دوه لاسه باندې سلام پکار دی ځکه چې دی دغه عمران دیوانه چې دی هغه یې دپاره یې علاج وکړلو او هغه یې اوس بهر ملک ته ولېږلو دغه ویزه یې وله وکړله نو د عمران دیوانه هغې وخت کې هم دغه خبره وه چې یاره زه د غربت د لاسه تنګ یم او د نشي چې دی ما د غربت د لاسه شروع کړي دي نو الله پې خپل رحم وکړو او دغه زمونږ فخر دی دغسې پښتانه چې یاره هغوی د مسلمانانو د پښتنو وروڼو د مسلمانانو دغه خدمات چې دي دغه کوي الله تعالی دې په ژوند کې د دوی برکت وغورځوي نو وروڼو د ویډیو د کتلو یو جهان مننه اوس تاسو نو غواړو اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان